د ایمانونو په شبنم به سینې خېشتې راوړي د ښار رنډۍ د وږي نس لپاره ووتلې او د مخ ځوانه کې د هلکه انګېرمه داسې لکه چې نور زما د واک اختیاره ووتلې. ډېر ښه شعر لیکي او د دې تر څنګ یو څه کمالونه نور هم لري. د سترګو توره خوند راکوي لږ لږ راګوره خوند راکوي د ښه ملګري دا یوه خبره څنګه یې وروره خوند راکوي. خوند راکوي. دا بیا ووایه. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره زیاته مننه. تاسې نه نړۍ مننه کوم چې راغلي یې او ما تر څنګ ناستې. په دغه شاوخوا سیمه کې چې دا څومره شاعران موږ لرو خو په دې کې تاسو زه وایم چې په دې کې بېتاجه باچا چې به کوم دی هغه په شعر کې مبالغه به نه وي انشاءالله. هغه ما نه وړاندې وروسته کېږي زما خېټه د هر چا سره جنګېږي زما خېټه ستړی مشي چاته نشم ورکولی ستړی مشي چاته نشم ورکولی ما نه مخکې مې لګېږي زما خېټه. ما ویل که ته یې ګل مې ورکو خو چې مې ولید ستا نیا وه واه واه او ما ستاسې کور داسې معلوم که مخکې تللې تاسو غوا وه واه واه. داسې کنډې باغي شانې بیتونه دي چې از کجا آمدم تا ته سیبه کېنه از کجا آمدم تا ته سیبه کېنه از کجا آمدم تا ته سیبه کېنه یک تنها آمدم تا ته سیبه کېنه. د پلار همسایه وه د شلو کالو هغه یې هم نن په مېلمه ماته کړه همته دلته راشه تا ته وایم خدای د ورانه مشاهده ماته کړه. چې شوخې شنګې جنکۍ له ښاره ووتلې وطن اوس لکه چې ښه د کاره ووتلې او هیڅ کهکشان کې به ونومومې رڼا د خلوص سپوږمۍ زما د زړه لرونو مداره ووتلې. د ایمانونو په شبنم به سینې خېشتې راوړي د ښار رنډۍ د وږي نس لپاره ووتلې او د مخ ځوانه کې د هلکه انګېرمه داسې لکه چې نور زما د واک اختیاره ووتلې. سلامونه مې در واخلئ د پامیر ټي وي درنو لیدونکو. په دې هیله یم چې رک روغ به یاستئ او د صحت په جامو کې به نغښتي وئ. یو ځل بیا در سره د یوې نوې او خوندورې خپرونې سره حاضر یم د پامیر ټي وي په سکرین. څنګ ته مې ډېر خوږ انسان محمد شریف همت ناست دی چې ډېره ښه شاعري کوي ډېر ښه شعر لیکي او د دې تر څنګ یو څه کمالونه نور هم لري او د طنز په برخه کې ډېر ښه شعر لیکي. دا چې څو قسمه غږونه هم باسي خو له بدبخته به ووایو چې نن یې غږ یو څه خراب دی مرۍ ناسته د خبرو نه به یې تاسې وپېژنئ نو راتلونکي کې به ده سره نورې خپرونې هم لرو ځکه په ده کې ډېر څه پراته دي چې تاسې واورئ او تاسې ورنه خوند واخلئ. نو همت صاحب په سر کې خو درته د پامیر ټي وي په سکرین باندې ډېر ښه راغلاست وایم. ډېره زیاته مننه شاداب صاحب په سر کې تاسې ته د پامیر ټي وي له طریقه ټولو لیدونکو څارونکو ته نیکې هیلې پښتنه مینه او سلامونه وړاندې کوم. ډېره زیاته مننه همت صاحب کور ودان چې زموږ بلنه دې ومنله او خپرونې ته حاضر شوي. دا راته ویوه چې همت صاحب اصلا د کوم ځای اوسېدونکی دی؟ ډېره مننه زه اصلا د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ اصلي اوسېدونکی یم. او اوس پیلن ژوند هم خوږیاڼو کې کې که نه بلې سیمې ته تللی؟ نه ژوند خو ما په خوږیاڼو کې نه دی کړی او فلحال چې دی بیا نو د سرخرود ولسوالۍ په چارباغ صفا سیمه کې اوسېږم. ښه ډېر ښه. نو د زده کړې دې څومره کړي دي همت صاحب؟ پیلن په زده کړو بوخت دی که نه د زده کړو تر څنګ کوم کار روزګار کې؟ مننه وروره زه خو چې دی فلحال د اریانا پوهنتون د قضا او څارنوالۍ څانګې چې څلورم ټولګي وروستي سمستر محصل یم. مطلب لیسانس دوره دې په ختمېدو ده؟ انشاءالله په ختمېدو باندې ده. ډېر ښه. قصې به هم کوو همت صاحب خو په سر کې به ملګرو تنده په یو شعر غزل راته وي او چې ملګرو تنده پې ماته شي موږ هم ترې خوند واخلو. مننه شاداب صاحب غزل په دې ډول دی چې د سترګو توره خوند راکوي د سترګو توره خوند راکوي د سترګو توره خوند راکوي لږ لږ راګوره خوند راکوي د سترګو توره خوند راکوي لږ لږ راګوره خوند راکوي د ښه ملګري دا یوه خبره د ښه ملګري دا یوه خبره د ښه ملګري دا یوه خبره څنګه یې وروره خوند راکوي. خوند راکوي. دا بیا ووایه د ښه ملګري د ښه ملګري دا یوه خبره څنګه یې وروره خوند راکوي. غوسه دې ډېره خوښېږي زما غوسه دې ډېره خوښېږي زما غوسه دې ډېره خوښېږي زما غوسه شه نوره خوند راکوي. خوند راکوي. په نیمه شپه کې پاخه سړک ته
په نیمه شپه کې په نیمه شپه کې پاخه سړک ته وزم له کوره خوند راکوي خوند دا به راکوي. زما د ذوق بیت دی یو ځل بیا په نیمه شپه کې پاخه سړک ته وزم له کوره خوند راکوي په اننګو دی میده خالونه پاننګو د معده خالونه په اننګو دی میده خالونه سوزم بې اوره خوند راکوي خوند راکوي شریف همت یم او ژوند مې دی شریف همت یم او ژوند مې دی شریف همت یم او ژوند مې دی ډک له پیغوره خوند خوند راکوي راکوي. واه 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 ډېر ښه دی د لنډ بحر والا غزل چې خوندوري دا بیخي خوند کوي که نه هغه بحر او هغه څپې لنډي خو مګر ډېر څه پکې پراته او ډېر خوند مال خپله راکوي نو ډېره مننه همت صاحب قلم د تاندو سه عالي شاعري وه نو هغه دغه به نه خرابه و پر لپسې درنه یو بل غزل اورو مننه بل غزل په دې ډول دی چې نه را تک د غم تک د غمونه زر بسل نه را تک د غم تک د غمونه زر بسل نه را تک د غم تک د غمونه زر بسل هسې مې پتا پسې زړه وسېزلو خپل های 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 نه را تک د غم تک د غمونه زر بسل هسې مې پتا پسې زړه وسېزلو خپل نه کوي شنې پاڼې نه میوې چې ته یې وخورې نه کوي شنې پاڼې نه میوې چې ته یې وخورې نه کوي شنې پاڼې نه میوې چې ته یې وخورې شنې ونې وې شنه بوټي وه ولې دې وهل های 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 ډېر ښه دی نه کوي شنې پاڼې نه میوې چې ته یې وخورې شنې ونې وې شنه بوټي وه ولې دې وهل کال بدل شو ته د ژوند دوهم پړاو ته لاړې کال بدل شو کال بدل شو ته د ژوند دوهم پړاو ته لاړې سترګې د روښانه او لمدې زلفې دې ول ها ها ډېر ښه دی او ستړي یو له ژونده کیسې چاته وکړو یاره ستړي یو له ژونده کیسې چاته وکړو یاره ستړي یو له ژونده کیسې چاته وکړو یاره درد لرو بېساری ورته نه لرو درمل های او جار همته موږ به خوش نصیبه عاشقان وی جار همته جار همته موږ به خوش نصیبه عاشقان وی یا مې د ښکلا یا ښکلاګۍ زما منل هو جار همته مونږ به جار همته موږ به خوش نصیبه عاشقان وی یا مې د ښکلا یا ښکلاګۍ زما منل های 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 ډېر ښه دی ډېره مننه همت صاحب کور ودان ډېره ښه شاعري دې کړې ده او بیا هم درته وایم قلم د تاندو سه تر اوسه خو دې کوم کتاب نه دی چاپ کړی نه تر څه پورې خو لا کتاب چاپ شوی هم نه دی او لا کومه اراده هم نه لرم چې چاپ دي شي ولې اراده نه لري که زه درته ووایم چې کتاب چاپول به شاید ډېرو ملګرو ته اسانه وي یا هغې ته په نن سبا وخت کې به لاسرسی ورته ډېر اسانه وي خو تر څو چې یو سړی په خپله شاعري باندې یو کس په خپله شاعري باندې باوري نه شي نو تر هغې پورې د کتاب چاپ کول فکر کوم چې دومره به ګټور نه وي زه لا تر اوسه پورې په خپله شاعري باندې نه یم باوري چې دا د داسې یو حد رسېدلی وي چې دا د کتاب په ډول باندې چاته وړاندې شي نو په دې خاطر باندې کتاب نه دی چاپ شوی زه ډېره ښه ده نو هر څوک چې یو کار نه کوي یو دلیل لري نو ته ورته دا دلیل لري چې شاعري به مې نور هم پخه شي بلې همدغسې ده ډېره ښه ده دا راته وي چې خپله خو شعر لیکي نور شاعرانو کې څوک اوري څوک دې خوښېږي زه خو په خپله که درته ووایم چې هر څوک چې یو څه لیکي حد کل یو ځل دی لیدلو یو ځل دی اورېدلو وي یو ځل دی لوستلو وي نو زه چې په خپله مخې ته شعر راشي مخې ته غزل راشي زه یو ځل لولمه که ښه غزل وي هم موږ یې لولو که غزل داسې کمزوری وي هم موږ یې لولو خو په خپله چې دی د ما تر ډېره چې د ما شاعري خوښېږي د ما ګران پل صاحب د پل صاحب شاعري مې ډېره خوښېږي عبدالمجید پله دغه شاعري مې ډېره خوښېږي تر څنګ بیا زموږ ډېر نږدې دوست طاهر سکون په خپله ما ډېر خوښېږي او ښه شاعري کوي هغه دا د ملګرتیا فکر کوم وپالله نو دواړه د ملګري یاد کړه دا خو در سره نه منم هسې دا خو هسې ملګرتیا پالي که نه رښتیا دې م خوښېږي دوی شاعري هم ښه ده او د ملګرتیا په اساس باندې هم پالو خو په اوس وخت کې زه درته ووایم چې په دغه شاوخوا سیمه کې چې دا څومره شاعران موږ لرو خو په دې کې تاسو زه ووایم چې په دې کې بېتاجه باچا چې بیا کوم دی هغه په شعر کې مبالغه به نه وي انشاءالله هغه نو بیا پرویز بېسودوال دی چې هغه ډېره ښه شاعري کوي یقیني ښه شاعري کوي بالکل نو بېسودوال صاحب واقعا هم ښه شعر لیکي یاد دی تل وي ډېره مننه همت صاحب راځه چې یوې بلې نړۍ ته داخل شو دغه د طنز طرف ته به لږ لاړ شو که نه نن وخت کې دغه د طنز شاعري ډېره کمه ده په پښتو ادب کې او سره له دې چې دا طنز یو ځانګړې موضوع ده او څنګه چې نور شعر لیکل کېږي باید طنز برخې ته هم کار وشي هغه که په شعر کې وي هغه که ډرامه وي هغه که بله برخه وي کومیډي برخه ډېره مهمه برخه ده خو موږ له پامه غورځولې ده
او له ښه بخته چې اوس ځینې ځوانان داسې را پیدا شوي طنز لیکي نو تا نه د طنز یو څو شعرونه اورو. مننه شاداب صاحب. طنزیه بیتونه نو زه پخپله داسې ډېر به په دې کې لیکل نه وي کړي خو داسې لږ لیکل به مې کړي وي. خدای چې د خلکو د خوښې وړ ګرځېدلي دي نو تر ډېره غوښتنه کوي د هغې بیتونه په دې شکل دي چې ما نه وړاندې وروسته کېږي زما خېټه، ما نه وړاندې وروسته کېږي زما خېټه، د هر چا سره جنګېږي زما خېټه، ما نه وړاندې وروسته کېږي زما خېټه، د هر چا سره جنګېږي زما خېټه، ستړی مشي چاته نشم ورکولی، ستړی مشي چاته نشم ورکولی، ما نه مخکې مې لګېږي زما خېټه، ستړی مشي چاته نشم ورکولی، ما نه مخکې مې لګېږي زما خېټه، د وړو بوجۍ په شا راوړلی نشم، د وړو بوجۍ په شا راوړلی نشم، د سرک سره ګرېږي زما خېټه، د وړو بوجۍ په شا راوړلی نشم، د سرک سره ګرېږي زما خېټه، څلورم نه پنځم ګیر نشم ورکولی، د سټرنګ پسې سولېږي زما خېټه، څلورم نه پنځم ګیر نشم ورکولی، د سټرنګ پسې سولېږي زما خېټه، ای همته ورته ګوره ورته خانده چې په خوب کې در یادېږي زما خېټه. ډېر ښه. دا خېټه خو دې غټه نه ده خو شعر کې دې بیخي غټه کړې ده. شعر کې لږ ډېره غټه مبالغه پکې شوې ده که نه. دا رې کوم ملګری د غټ خېټه دی هغه ته یې ویې دا بیتونه ښه ډېر ښه. همت صاحب نور څه درنه اورو نو طنزیه نور بیتونه دي چې نه یې لاس پښې نه مخه او شا وه واه نه یې لاس پښې نه مخه او شا وه واه دا زندګي وه که بلا وه واه ما ویل که ته یې ګل مې ورکو خو چې مې ولید ستا نیا وه واه ما ویل که ته یې ګل مې ورکه خو چې مې ولید ستا نیا وه واه او ما ستاسې کور داسې معلوم که مخکې تللې تاسو غوا وه واه ما ستاسې کور داسې معلوم که مخکې تلل تاسو غوا وه واه او ډوډۍ ته کېناستلو دواړه نه بیا ډوډۍ وه نه شروا وه واه ختم شو. دا چې دې بیخي ولیکلی وه چې ختمېدی نه بیخي داسې وي چې بیا خلک تنګېږي او نو موږ ورسره نه تنګېږو. چا خبره چې ډېر شي که نه بیا ګنډېر شي نو په هغې اساس باندې چې نو که نور دې مزده ویې ډېر خوند به وکړي. یو څه داسې کنډې باغي شانې بیتونه دي چې از کجا آمدم تا ته سیبه کېنه، از کجا آمدم تا ته سیبه کېنه، از کجا آمدم تا ته سیبه کېنه، یک تنها آمدم تا ته سیبه کېنه، او د موتر بودی طرف تی زه شم پاتې، د موتر بودی طرف تی زه شم پاتې، من بپا آمدم تا ته سیبه کېنه. او څه نور دي چې ای دوست ما کجاستی زانو خیا، ای دوست ما کجاستی زانو خیا، بے فکر و بے صداستی زانو خیا، امین جاستم چی گفتی رازا مڑا، امین جاستم چی گفتی رازا مڑا، چی قسم بے وفاستی زانو خیا، همت استی پوهیږي څه دلبرم تو تنها استی زانو خیا. دا رې سرخرودیانو فارسي ده که د کنډې باغیانو ده؟ بس نو دا د کنډې باغیانو ده، کله کله سړی متاثره شي. او همت صاحب چې هڅه وکړي دا غږ به ونه باسي یاره چې داسې سلو یې وباسي دا خلک نه خبره اوسه چې دا ملګري پوه شي چې واقعا غږ ایستلی شي داسې لنډ یو څو خبرې پکې وکړي. غږ خو به هڅه وکړو چې څنګه چل هڅه وکړه ته مهرباني باور لرم کولی شي. هغه اردو کې څه وایي که نه چې کوشش کرنے والے کو کبھی هار نہیں ہوتا که چې وایي که نه نو موږ به خپله ملګرو دا د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غني غږ ډېر ښه وباسي. په دې هیله اوس خو ستونی خراب دی، په دې هیله چې وکولی شي هماغسې غږ وباسي. نو مهرباني همت صاحب. مننه وروره. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره زیاته مننه. تاسې نه نړۍ مننه کوم چې راغلي یې او ما تر څنګ ناستې. باقي به بل وخت کې شي. دا د همت صاحب را سره بیګا مشاعره کې و تقریبا هغه وخت کې غږ برابر و، هماغې نه وروسته به یې شوګیر کړی، غږ یې خراب شوی. تقریبا د یو 15 دقیقې خو وغږېدې په دې غږ کې که نه. کوم ناست چې محفل کې کوم ګډونوالو پر یو غږ وکړو په دې غږ کې زمونږ د تیر ولسمشر په غږ کې. زه نو اوس هم کور دی ودان چې بیا هم ملګري دې پوه کړل چې کولی شمه او دغه یو ځانګړې خپرونه به بیا کوو په دغې باندې. وروستي همت صاحب د طنز یو څو بیتونه که راته ووایې چې وروستي دا به د خپرونې وروستي بیتونه وروستي طنزي بیتونه په دې ډول چې یا د خپل کور دروازه ماته که
یا دې الله یو دانه خپه ماته کا یادي یا دې د خپل کور دروازه ماته کا یا دې الله یو دانه خپه ماته کا مڼې شپات یا لوګان مې راوړه جنان په دې باندې رشته ماته کړه مڼې شپات او لوګان مې راوړه جنان په دې باندې رشته ماته کړه د پلار همسایه و د شلو کالو هغه هم نن په میلمه ماته کړه خاطر بیا وایا د پلار همسایه و د شلو کالو هغه هم نن په میلمه ماته کړه همت دلته راشه تا ته وایم خدای دورانه مشاهده ماته کړه ډېر ښه همت صاحب ډېره مننه کور ودان او همت صاحب چې کله روغ جوړ تیار و بیا به د ده سره یو بله ځانګړې خپرونه کوو هغه به خاص د غږونو خپرونه همت صاحب وایي چې ما تقریبا 40 قسمه غږ ایستلی شو یو وخت کې خو دې برخې ته مې پاملرنه نه وه یو څه پاتې شوم لرې ورنه اوس هم په اوس وخت کې تقریبا 19 قسمه غږ وباسي نو هغې لپاره به انشاءالله بیا د همت صاحب سره کینو او دغه همت صاحب چې تاسې واورېد د کمالات مو ولیدل ډېره زیاته مننه همت صاحب چې خپرونې ته راغلی او له مونږ سره د بنډارو ډېره مننه شاداب صاحب له تاسې نه مننه له سراج رور نه مننه چې تر دې ځای پورې راغلی ځان مو په زحمت که د موږ سره خپرونه وکړله او په دې هیله چې موږ سره ستړي شوي نه وئ الله هم ښه لره خیر اوسې ډېره مننه همت صاحب د پامیر ټي وي درنو لیدونکو نو دغه وه زموږ د نن ورځې خپرونه یو ځل بیا چې زه شهاب شاداب تاسې د پامیر ټي وي په سکرین د یوې نوې خپرونې سره راځم تاسې ټول په لوی الله سپارم ښاد آباد او بریالي اوسئ